बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम د نن سواد کتونکو دی وخت کې یو اهم خو افسوسناک خبر چې دی هغه ستاسو سره شریکو د تحصیلي کابل علاقه دیولۍ شګۍ ده چې په هغې کې یو بدبخته ځوان چې دی هغه فایرینګ کړی دی او د هغه د فایرینګ د وجې نه چې دی د هغه مور دوه وروڼه او د هغه ورندار چې دی هغه وفات شوي دي. دغې فایرینګ نه وایي چې 3 تنان نور چې دي هغه زخمیان دي. هغه زخمیان تنان چې دي هغه یې سیدو هسپتال ته راوړي دي. د واقعي حوالې سره موږ د سوات سینیر صحافي او د هم نیوز بیرو چیف شیرینزاده صاحب سره رابطه کړې ده. شیرینزاده صاحب دا راته ووایي چې یاره دغه واقعیت چې کومه شوې ده د دې ټول تفصیلات را سره شریک کړي چې دا واقعه د څه وجې ده او د دې نه تر اوسه پورې څومره مړي او څومره جوبل کسان چې دي هغه مخې ته راغلي دي. جی شیرینزاده صاحب. سلیم اتر خان دا د تحصیل کابل دیولۍ شګې ورته وایي. په هغې کې یو ورور د وینا مطابق چې پولیس وایي چې هغه فایرینګ وکړو او د فایرینګ په نتیجه باندې چې کوم دی نو هغې کې دوه وروڼه یوه مور او رندار دای چې کوم دی نو په هغې کې جان باغ شوي دي. یوه ورېره او یو ورندار چې کوم دا زخمی ده. زخمیان چې کوم دی نو هغه سید شریف هسپتال ته راوړي دي. د پولیس وینا دا ده چې ملزم په هغه وخت باندې چې کوم دی هغه ګرفتار کړی شو، اصلاحات هم برآمد شوه او تنازعه چې کوم ده نو وایي چې معمولي تکرار وایي داسې دی چې معمولي تکرار دی د هغې په وجه باندې دا واقعه چې کوم دی نو مخې ته راغلې ده. اوس مزید پولیس تفتیش کوي چې یاره دومره غټ اقدام څنګه واخیستی شو چې خپله مور هم وژني، خپل دوه وروڼه هم وژني، ورندار هم وژني. دا په برجي خانه کې وایي چې سکو او هغو په سهار کې مطلب دا دغه هلک پې فایرینګ کړی دی. د ده نوم محمد علي دی او مطلب دا د ملزم گرفتار دی. دی وخت کې موږ د دې واقعي حوالې سره چې دی د کابل سرکل ډي اس پي باچا حضرت خان سره هم رابطه کړې ده. دغه سره د هغه نه تفصیلات اخلو چې دا ملزم چې دی تر اوسه پورې ګرفتار دی او نور څه پولیس د دې واقعي حوالې سره چې دی تفتیش کوم ځای ته روان دی. جی ډي اس پي صاحب خپل کوم معلومات چې دي د ملزم د ګرفتارۍ حوالې سره او نور چې کوم داسې تفتیش روان دی د هغې حوالې سره خپل معلومات شیر کړئ. دا محمد علي ولد پتیشا چې کوم مونږه ته ریپورټ شوی د هغې مطابق د په خپله فیملي باندې چې هغې په چای ناشته ته ناست وو په ریپیټر باندې فایرینګ کړی دی چې په نتیجه کې 3 کسان مړه دي او 3 کسان زخمیان دي. په مړو کې ریدا زوج رحمان علي ده، اختر علي ولد پتیشا دی، برکت علي ولد پتیشا دی او په زخمیانو کې بخسرداره زوجه پتیشا ده، خالده زوجه برکت علي ده او مروه تختري فرمان علي ده. دې حوالې سره د دې په منځ کې ډومestic کلیشز بیانېږي. مزید تفتیش جاري دی. ملزم چې دی هغه ګرفتار دی او د پولیس په کسټډي کې دی. ډي اس پي صاحب ستاسو د تفصیلات راکولو ډېره زیاته مننه، شکریه. دې وخت کې موږ د 1122 کوم ذموار چې دی تحصیلي کابل کې وقار سره رابطه کړې ده د هغه تفصیلات اخلو چې هغوی ته د اطلاع څه ټایم میلاو شو، هغوی د زخمیان او مړي سیدو هسپتال ته او کابل ته څنګه شپ 45 باندې متکل ریسکیو 122 ټیم چلته کې لاړ نو زمونږ سلور کسان په ټایم باندې ریسیو کړي ول. یو چې هغه ډیډ باډي او برکت نومې هلک هغه هم کابل هسپتال ته راوړه او د هغې نه علاوه موږ 3 کسان سیدو ته شفټ کړي ول، 2 زنانه وې او یو ماشوم و. په سیریس حالاتو کې هغه موږ سیدو هسپتال ته شفټ کړي ول. دا دی ټوټل ډیټیل وروره. او د هغې نه بعد چې کوم کسان مړه شول نو یو اختر علي و، یو بخسردار و، یو برکت و، خو تاسو ته ما الریډي ووي او دا خالده سیریس کنډیشن کې و. نو د اور تر اوسه پورې دا اطلاعات دي چې 4 کسان مړه دي، راهده، برکت، اختر علي او بخسرداره. ډېره مننه، والسلام. وقار خان ستاسو د تفصیلات راکولو ډېر زیاته مننه، شکریه. کتونکو تاسو وکتل چې یاره دلته کې کومه دا افسوسناک او دردناک واقعه مخې ته راغلې ده. دا که وګورو دلته کې کوم تر اوسه پورې کوم تفصیلات چې مخې ته راغلي دي د هغې تر مخه چې دي دا د کور کې چې کوم چې وړې وړې جګړې وړې کوم خفګانونه چې د هغې د وجې نه مخې ته راغلي ده. نو موږ ټول خلکو له پکار چې یاره د ضبط نه او د صبر نه کار واخلو او داسې خونوړې پیښې چې دي هغه مخې ته رانشي. ځکه چې نن د دې واقعې نه تاسو ګورئ چې یاره تقریبا د یو کور 4 کسان چې دي هغه مړه شو، ورور یا زوی راولګېد، 2 خپل وروڼه او خپله مور او ورسره ورندار قتل کړه. د هغې سره چې دي 3 کسان نور پکې جوبل دي. دا کوم اهم خبر چې و دا مې اوس تاسو سره شریک کړو. نور داسې اهم او مهم خبرونه چې تاسو سره به وختن په وختن شریکو. اوس اجازه غواړم د الله په امان.